افغانستان ورسز انډیا سیکنډ ټي 20 میچ هغه سبا تر سره کیدونکې دی او مغه زول ټیم باندې شپږ بجې افغانستان وخت مطابق او شپږ نیمې بجې د پاکستان وخت مطابق دا میچ شروع کیږي. میچ د افغانستان لپاره ډیر زیات اهمیت لري، ډیر زیات اهم دی چې افغانستان دغه دویم ټي 20 میچ په خپل نوم باندې کوي. دغه ټي 20 سیریز د فائنل طرف ته لاړ شي، مطلب یو افغانستان وګټي یو انډیا وګټي او فائنل طرف ته دغه سیریز لاړ شي، نو ډیر زیات خوند به وکړي، ډیر زیات مزه به وکړي. کم از کم افغانستان له دغه سیریز کې یو میچ ګټل ډیر زیات لازم دی او ډیر زیات ضرور دی. افغانستان په تیر میچ کې بهترین لوبه کړې وه، خو زه سره خپل نظر شریکوم چې کمې غلطۍ افغانستان ټیم کړې وي. که زه تاسو ته وایم چې افغانستان ټیم یو ډېره غټه غلطي دا کړې وه، هلته چې کوم کوچز دي، کوم سټاف چې دی، هغه چې کوم ټیم برابر کړی و، درې آلراونډران اغوستي وو، ګلبدین نایب یو، کریم جنت یې دوه او عظمت الله عمرزی درې. دې درې واړو کې دوه آلراونډران اغوستل پکار وو، کریم جنت پکې اغوستل پکار وو یا ګلبدین نایب اغوستل پکار وو. دې دواړو کې یو او عظمت الله عمرزی خو هغه پراپر ښه بیټسمین هم دی او ښه بالر هم دی. د دې یو بالر په ځای باندې قیس احمد یا اغوستل پکار وو یا نور احمد اغوستل پکار وو او د رحمت شاه په ځای باندې حضرت الله زازی اغوستل پکار وو. که زه تاسو ته وایم چې هغه فورم کې دی نو انشاءالله بهترین بیټینګ به وکړي. که فورم کې دی نم دی خو موږ تاسو رحمت شاه ته وګورو، رحمت شاه د ټي 20 پلیر بالکل دی نه. هغه که په ټي 20 کې مو واخلي خو هغه همدغه سنګلې که ستاسو خیال راځي چې کله راووتو نو سټارټ نه صحیح د سنګلې خلک کوي، خو هغه همدغه سنګلې او همدغه توريزي په مزه باندې همدغه د هغې بیټینګ عادت دی. نو دلته یو آلراونډر کمول پکار دی، نور هماغه ټیم پکار دی. بدین نایب په ځای باندې یا د کریم جنت په ځای باندې په دې دواړو کې یو کس اغوستل پکار دی، یو کس دلته سپینر اغوستل پکار دی. که تیر میچ کې تاسو ته وایم انډیا پراپر سپینران چې کوم دي، مطلب بالکل چې هغې سپین بالینګ کوي، هغې بالکل بیټینګ سره تعلق نه لري، هغې درې سپینران اغوستي وو. نو د ګلبدین یا د کریم جنت په ځای باندې پکې یو نور احمد پکار دی، قیس احمد پکار دی. دواړه ښه بالران دي. قیس احمد په حساب باندې زما په ذهن باندې بالکل ښه بالر ښه ثابت شي، ځکه چې لیګ بریک هم کوي، ګوګلي هم کوي. او دلته چې د رحمت شاه په ځای باندې په سټارټ کې ورسره د ابراهیم زدران په ځای باندې رحمان الله ګربز سره حضرت الله زازی واچي، نو زازی انشاءالله ښه بیټسمین دی، فورم کې هم دی او انشاءالله د انډیا خلاف به یو ښه ثابت شي. ابراهیم زدران د اوپننګ کې بل انډیا والا ډېره سخته وکټ هم جوړه کړې وه، ډېره شنه وکټ هم جوړه کړې وه. په دغه وکټ باندې دغه بیټینګ کول هم ډېر زیات سخت کار دی، خو ابراهیم زدران اوور ډاون پکار دی او دلته چې دی په اوپننګ کې رحمان الله ګربز سره حضرت الله زازی پکار دی. نو دعاګانې به کوو د افغانستان د بریا په هیله باندې. دغه ویډیو سره که تاسو اتفاق لري، ستاسو په خوښه باندې یاره چې ستاسو نظر څه دی چې افغانستان ټیم کې سبا کوم بدلون پکار دی، کوم بدلون نه دی پکار، کوم لوبغاړي پکې چول پکار دی، کوم لوبغاړي پکې چول نه دی پکار. خپل رایه موږ سره ضرور لاندې ضرور په کمنټ کې ولیکئ. د ویډیو کتل ډېره مننه. ویډیو مخکې ملګرو سره ضرور شریک کړئ، زموږ پیج هم سره فالو کړئ، زموږ د ویډیو سره لایک هم کړئ، زموږ یوټیوب چینل سره ضرور سبسکرایب کړئ نور تازه معلوماتو لپاره. نو ښه وخت ولرئ. د افغانستان د بریا په هیله باندې دعاګانې کوئ. د ویډیو مخکې ملګرو سره شریک کړئ چې ټول ملګري افغانستان دغه میچ نه خبر شي او د افغانستان د دعاګانې وکړي چې افغانستان دغه دویم ټي 20 میچ په خپل نوم باندې کړي. نو ښه وخت ولرئ. د الله په امان.